یو نیک تصادف درته وایم. یو څو شېبې مخکې مې یو کتاب مطالعه کوه، حسن بصري رحمه الله قول راخیستی چې پکې وایي د قرآن کریم په 90 شاوخوا ځایونو کې مې ولوستل چې الله پاک فرمایلی چې د انسان روزي تقدیر ما ټاکلی دی. انسان ته زه روزي ورکوم، د انسان د روزي تقدیر زما په لاس کې دی، تدبیر او تنظیم. په یو ځای کې مې ولوستل چې الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تاسې له فقر نه ډاروي. دا مې ولوستل. بیا حسن بصري پکې فرمایي چې څنګه مونږ د الله پاک 90 ځایه 90 خبرې یا 90 موقع کې چې خبره کړي هغه له پامه غورځو، او یو ځای چې شیطان مونږ ډارولي یا مونږ ډاروي په هغې باندې مونږ تمرکز کوو یا ډاریږو یا تشویش لرو. دا په دې معنا نه ده چې مونږ دې کار نه کوو، کوشش دې نه کوو، زحمت دې نه وباسو. نه، په مونږ باندې عمل شته، خو تقدیر یې الله پاک ټاکلی دی. کله چې الله پاک یو تقدیر ټاکلی ته چې منډه کې دغه کار دپاره الله پاک توفیق هم درکوي، هغه کار ترلاسه کې الله پاک ته کومه روزي چې ټاکلې هغه درکوي. بیا مې ورپسې څو شېبې وروسته د قرآن کریم د غږیزې ژباړې دپاره د آیتونو هم فهمه کولو، د ژباړې هم فهمه کولو دپاره دغه متن لیکه. همدغه آیت ته تصادف برابر شوم، یعنې زه نه پوهېدم چې دغه آیت به مې مخې ته راځي. د سورت بقرې 288 آیت دې کې الله پاک همدغه آیت مخامخ شوم. همدغه آیت سره الله پاک فرمایي پکې وایي الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تاسې له بېوزلۍ نه ډاروي، والله یعدکم مغفرة منه وفضله، او الله پاک یعنی شیطان تاسو الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تاسې له بېوزلۍ نه، له فقر او له دې نه ډاروي. والله یعدکم مغفرة منه وفضله، او الله پاک بخشش او پیرزوینه ته تاسې هیلهمن کوي. والله واسع علیم، الله پاک د ډیر پراخ لاس خاوند دی او پوه دی. دا آیت 280 216 215 4 آیتونه چې د صدقې په اړه راځي د سورت بقرې، هغې نه وروسته د آیت راځي. په هغو مخکنیو آیتونو کې الله پاک د صدقې خبره کوي. صدقه وایي چې تاسې کله صدقه کوئ د خلکو د ریا دپاره مه کوئ چې ریا وکئ، خلکو ته ځان ښودلو دپاره مثالونه ورکوي. بیا وایي چې که تاسې ته یو بڼ او په هغې کې تاسې ونې ولرئ، باغونه ولرئ، او هغه اور واخلي او تاسې بیا تش لاس پاتې شئ، یعنې ریا مثالونه ورکوي الله پاک. یا د صدقې چې د انسانانو ته ځان ښودلې په اړه هغې په اړه مثالونه وایي. بیا ورپسې الله پاک وایي چې تاسې چې کله صدقه ورکوئ هغه ښه برخه د صدقې ورکوي، د فصلونو نه، د ځمکې نه چې کوم حاصل تاسو ترلاسه کوئ د هغې نه هغه ښه برخه ورکوئ. داسې برخه مه ورکوئ چې که څوک یې بېرته تاسو ته درکوي تاسو یې نه غواړئ. بیا ورپسې هم دا آیت الله پاک وایي چې الشیطان یعدکم الفقر، الله پاک فرمایي پکې چې شیطان تاسې له فقر نه ډاروي. څنګه فقر؟ یعنی تاسې ته شیطان دا وسوسه در اچوي که تاسې د خپل مالونه ورکوئ نو مال به مو کم شي. تاسو که دا ښه برخه د مال خپله ورکوئ، یو برخه هغه عشر او زکات او دغه د خپل مالونه وباسئ، نو تاسې به مال کم شي. دا شیطان تاسې ډاروي، تاسو به غریبان شئ، بیا به تاسې څه کوئ؟ نه، الله پاک وایي چې شیطان تاسې ډاروي دغه بېوزله کېدو نه، بلکې الله پاک تاسې خپل مغفرت او خپل دغه ته رابولي، دغه مال به درته زیاتوي. ډېرو ځایونو کې الله پاک دا ویلي چې که تاسو صدقه ورکوئ الله پاک به د هغې څو چنده تاسو ته درکړي. په هغه یو آیت کې راځي چې د همدې آیتونو مخکې آیتونو کې راځي الله پاک وایي د صدقې مثال داسې دی چې محاسبه ورته وکړي د یوې صدقې اجر الله پاک زیات تا ته درکوي، او الله پاک ستا په مال کې برکت اچوي، الله پاک ستا مال لا ډېروي. نو د شیطان دغه وسوسې ته تن مه ورکوئ.